ملګرو د بی کتاب او د باران کومندان یو نوی ډرامه راغلی ده. نو په نن ویډیو کې به درته معلومات درکوم، خو د دې نه مخکې ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې د عاقب امیر پلار نوښت بابا وفات شوی دی. خو زیاتو ملګرو ماته کمنټ کړي چې سمیع الله به دی په ریل کې پلار دی نوښت بابا او که نه. نو راځئ ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دا معلومات هم درکوم. نو ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د شاهین سریال اداکار مشهور اداکار بی کتاب د لایف زندگی او داسې د ټولو ډرامو فلمونو سریالونو په اړه معلومات درکوم چې په هغې کې یو داسې ډرامه هم راغلی ده چې هغه د دریم سریال اداکار باران سره پکې رول لوبولی دی. د دې دواړو یو ډرامه راغلی ده. نو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو د بی کتاب د ټول لایف زندگی په اړه معلومات درکوم. که تاسو هم د بی کتاب مینوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره د ویډیو تر پای به راسره پاتې کیږئ. ملګرو دوستانو راځئ ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوو، ویډیو به شروع کوو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سم سکیل HUB دغه زموږ د یوټیوب چینل دی در سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو دوستانو تر ټولو مخکې به درته ووایم چې د شاهین سریال اداکار بی کتاب خپل اصلي نوم ارمان بچک دی. ملګرو په پیلنی تاریخ د جنوري میاشت 1984 کې د ترکی په کونیا کې پیدا شوی دی چې په 2026 سال کې عمر تقریبا 42 سال دی. ملګرو دوستانو د دې نه مخکې ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې د عاقب امیر پلار یعنی نوښت بابا چې د شاهین سریال یو مشهور اداکار دی هغه د نن نه یو هفته وړاندې وفات شوی دی. خو زیاتو ملګرو ماته کمنټس کړي چې د په ریل کې پلار دی او که نه دی. نو که تاسو معلومات ترلاسه کول غواړئ زموږ په یوټیوب چینل کې په ویډیو اپلوډ شوی ده، پوره معلومات هم ترلاسه کولی شئ. او دویمه دا خبره چې دا د عاقب امیر ریل کې پلار نه دی ځکه چې د هغه نوښت بابا یو زوی دی او د هغه عاقب امیر نوم دی. نو ملګرو دوستانو د عاقب امیر د پلار نوم اورخان بیکلي دی. نو که تاسو غواړئ چې د عاقب امیر په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ په یوټیوب چینل کې په دغه ویډیو اپلوډ شوی ده، نو زموږ یوټیوب چینل ته لازم لاړ شئ او دغه ویډیو وګورئ. راځئ ملګرو اوس درته زه د بی کتاب په اړه معلومات درکوم. ملګرو دوستانو که تاسو ته هم پته نه وي نو د بی کتاب قومیت ترکی دی، مذهب اسلام دی او د په ټولو دریو ډرامو کې کار کړی دی چې پر ټولو کې مشهوره ډرامه هغه د شاهین سریال په نوم باندې ده. او دویمه یو نوې ډرامه راغلې ده چې په هغه ډرامه کې ورسره باران هم رول لوبولی دی. نو د دریو واړو ډرامو نومونه به درته د ویډیو په اخره کې درکوم، نو د ویډیو تر پایه به راسره پاتې کیږئ. ملګرو دوستانو د تعلیم د سلجوق یونیورسټۍ نه کړی دی او د اداکاري او داسې موسیقي ډیره زیاته خوښیږي. ملګرو دوستانو د 2013 سال نه بعد ډرامو ایکټینګ کولو ته راوتی دی او تر اوسه پورې په دریو ډرامو کې کار کړی دی. د دریو واړو ډرامو نومونه راسره راځي په موبایل په سکرین باندې وګورئ. خو د هغې نه مخکې درته دا وایم چې دته څو لینګویج ورځي، دته صرف ترکش لینګویج ورځي او دی په پښتو یا په نورو ژبو کې خبرې اترې نشي کولی او نه ورځي. نو راځئ اوس یې راسره د ډرامو انځورونه په سکرین باندې وګورئ. تر ټولو پیلنی چې کوم سریال راغلی دی هغه د شاهین سریال په نوم دی. دغه سریال به تاسو هم کتلی وي نو په کمنټ کې راته وایئ چې دغه سریال تاسو په کوم هیواد کې کتلی او که د دغه سریال نوم تاسو اوریدلی ویډیو تاسو تر دغه ځای پورې کتلی نو په کمنټ کې ماته ایک یا ګډ ټایپ کړئ چې ماته پته ولګي چې دې ملګري زما ویډیو تر دغه ځای پورې وکته. راځئ ملګرو دغه راسره وګورئ. دغه دویم نمبر سریال دی چې په دغه سریال کې ورسره د دریم مورچل سریال اداکار باران هم رول لوبولی دی. ملګرو راځئ دغه راسره وګورئ. دغه دریم نمبر سریال دی. نو ما تاسو ته د شاهین سریال اداکار بی کتاب د ټول لایف زندگی او داسې د ټولو ډرامو انځورونه فلمونه هر څه مې درته دروښودل. پر کمنټ کې راته لازم ووایئ ویډیو څنګه وه. راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم یو ښکلې غوندې کې کمنټ وکړئ. ما خو راتلونکي ویډیو په رجب باندې جوړولی چې د دریم مورچل سریال اداکار دی. نو تاسو هم ماته کمنټ وکړئ چې راتلونکي ویډیو درته په چا باندې جوړه کړم. ښکلې کمنټ لازم راته وکړئ. خو د کمنټ نه مخکې ملګرو یو بل کار وکړئ، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سم سکیل HUB دغه چینل دی. دا داسې خوندورې او ښایسته ویډیوګانې درته راوړي. له داسې ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. ملګرو دوستانو اوس راته کمنټ وکړئ چې راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. ښکلې غوندې کې کمنټ وکړئ، زه به ستاسو کمنټ ته ریپلی درکوم. په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.